صاحب شانې په عزت په شرط دی کله به ویلې چې دیوال نه یو کې لیکلي چې دیوال نه اپل او پیغمبر علیه السلام ته یو شی نه ښکاري داسې عبادت دی زه خو باندې دومره باخبره یم چې هر څه راته پته او پیغمبر علیه السلام ته دیوال نه اپل او څه شي پته نه لګېده زه درته یو د حدیث حواله در کومه په غزوه بدر کې جنگی قیدیان راغلل او په هغو کې یو د پیغمبر علیه السلام تر مبارک عباس ابن عبدالمطلب حضرت عباس ابن عبدالمطلب دی وخته پورې لا بل بلو چې کله راغی نو په قیدیانو باندې چې کوم خلک چاله لیکل ورتله د حضور صلی الله علیه وسلم د علم سره او د خپل امت ته د تعلیم او د پڑھائی د جذبې ته وګورئ چې کومو مشرکینو قریشو لا لیکل ورتله هغو ته یې ویل چې تاسو به هر یو کس دو دریو کسانو ته لیکل ور زده کوئ بس بیا موږ خلاص یې هغو فدیه دا شوه او چې چاله لیکل لوستل نه ورتلل هغو ته یې ویل چې تاسو دلته په دې جنګ کې او جهاد کې ډېر د مسلمانانو نقصان شوی بدحال کې دا قریش چې کوم راغلي دي مهاجرین دغو سره څه مدد وکړئ فدیه ورباندې کېښودی شو فدیه چې په چا باندې راغله په هغې کې یو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه عباس رضی الله تعالی عنه دا مشران داسې بانې مانې کوي چې کله پیسو ورکولو ځای راشي منا نه دي راته ګوري مخامخ دا باندې باندې کې وځي چې لا سره پاکه ناشته دی باندې باندې کې چې بس ویلې چې رارما سره په پیغمبر زمي ما سره په څه شي نشته یو مال کو تو فرمایي چې یو ګورته لګ او بس چټک غالي شو یو مال کو تو فرمایي خپل چاچی عباس رضی الله عنه کور والا هغه کنیت ام الفضل ورته وی چې ته چراغلی او منفصل لدا غوټه ورکا ورته چې په پلان کې ځای کې کېرا هغه را کولاو کا او ورته غیر څه شی ورکا چې بس خلاص شي دې په ګورلا حضور صلی الله علیه وسلم نظر او علم چې خاون خپل خزیلا او مکه مکرمه کې کوټنۍ کې دننه یو شی ورکي او پیغمبر علیه السلام د مدینه منورې نه ویني دا د پیغمبرانو طاقت خودونه لوی طاقت دی چې نبوت سترګې خدا سي سترګې دي چې دومره لري دا هر څه ویني او ګوري دا خبره الله تعالی پیغمبرانو ته ښکاره کوي لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله الله تعالی خپل غیب چاته ښکاره کوي نه الا من ارتضى من رسوله که د رسولانو نه چاته خوښه شي یو کم درشي د سپاره آیات دی رسولانو نه چاته خوښه شي هغه هغې باندې خدای پاک علم او خبر ورکوي همدا عباس رضی الله عنه د ده زوی دی عباس عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې کله پیدا شو او مور په غېږ کې نیولی دی او په غېږ کې مور راوست او د حضور صلی الله علیه وسلم لیراوس تحریک به ورته وی تحریک چې یو مشر او مبارک سړی کجوره به خوله کې بسته که او د ماشوم له خوله کې ورکړله چې د اولنۍ لاړې چېرته د مبارکې خولې نه ورته میلاو شي دې دپاره یې راوست نو پیغمبر علیه السلام وکړه خپل چاچي سره په غېږ کې و او ورته ویلي چې ایتوني بأبي الخلفاء د خلیفګانو نیکه چې دی دا راولی وروسته بیا عباسي حکومت چې دی د هغې نه تقریبا چې خواوشا سل کاله بس په بغداد کې قایمیږي هغه ټول د حضرت هارون الرشید او مامون الرشید او منصور او صفاح او چې څومره دا ټول د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه اولاد پیغمبر سل کاله مخکې ورته وفرمایل چې ایتوني بأبي الخلفاء د خلفاو د پلار د بابا چې دی دا ما طرف ته راولي دا الله تبارک وتعالی نبوت خو انبیاء خو ډېر لوی مقام دی نبوت چې چا باندې نبوت فیضان چې چاته میلاو دی نبوت اثر چې چاته میلاو دی هغه
ولم خدای پاک دا کمالونه ورکړي. حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنہ صحابو کې لوی جلیل القدر صحابي دی. مبارک فرمایي چې کله ما نه پس نبوت وای نو بیا به نبوت خدای پاک عمر له ورکړی او ما نه پس د خاتم النبیین بل پیغمبر نشته دی. عمر رضی الله عنه یو لښکر دا لګلی و، یو جیش نهاوند یو مقام دی هغې ته لګلی و، او بیا هغه لښکر مشر حضرت ساریه رضی الله تعالی عنه. او هغه چې هلته لښکر روان و نو یو غر نه شاته ورته خلک کفار پټ وو مقابلې دپاره چې په دې لښکر باندې ګزار شي. خلک ولاړ وو او دوی ته پته نه وه چې دا مخکې دي غر نه شاته راته لوی بندوبست او پروګرام شوی دی. عمر رضی الله عنه مدینه منوره کې مسجد نبوي کې جمعې ورځ وه، جمعې خطبه یې ویله، په منبر ناست و، یو خطبه یې ویله، دویمه خطبې ته بسېده او دې دوران کې وفرمایل چې یا ساریة الجبل، ای ساریه دې غر طرف ته وګوره، دې غر نه شاته درته څوک ناست دي. دا د عمر رضی الله عنه طاقت و چې دومره لرې ولیده او بیا دې اواز کې دا طاقت و چې ساریه رضی الله عنه د هغه غوږونو کې دا طاقت و چې هغه هغه ځای کې غلی شو، خلکو دې خاموش شي. والله ما هذا الا صوت امیر المؤمنین، مالې په خدای قسم چې دا اواز د بل چا نه دی، دا د امیر المؤمنین اواز چې چا د خدای پاک نبوت دغه سرچشمې نه دغه فیضان نه کوم خلک فیضیاب شوي دي، هغه له اوس هم الله تبارک وتعالی دا مقام او دا مرتبه ورکړې.